درنو ملګرو په سلامونو مو هرکلی کوم ستړي مشئ هیله د روغ به وئ. یو څه ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې زموږ د وټساپ نمبر بند شوی ده او دلته په انګلیسي کې ورته بینډ وایي، زموږ نمبر بینډ شوی ده. نو د دې څه حل لاره ده؟ اول خو موږ دې ته راځو چې ولې د وټساپ نمبر یا اکاونټ بندېږي. نو کله چې موږ د وټساپ د اداري پالیسي خلاف عمل وکړو نو زموږ د وټساپ نمبر اکاونټ بندېږي. نو دې ډېرې وجې دي. دوم د وجې زه تاسو ته وایم، اوله وجه دا ده چې کله موږ یو مسج له 50 څخه زیات کسانو ته په یو ځل باندې فارورډ کړو او یا مسلسل فارورډ وکړو یو مسج، نو زموږ د وټساپ اکاونټ بندېږي، ځکه دا د وټساپ د اداري پالیسي خلاف کار ده. دویم که موږ کله ګوګل ته لاړ شو یا بل داسې کوم سایټ ته لاړ شو چې هلته د وټساپ ګروپونه موږ سرچ کړو او د 10 څخه زیات وټساپ ګروپونه جوین کړو، نو هغې صورت باندې زموږ د وټساپ نمبر بندېږي، ځکه دا هم د وټساپ د اداري پالیسي خلاف کار ده. نو کوښښ وکړئ چې له دې څخه ځان وساتئ، ځکه تر څو چې ستاسو د وټساپ نمبر بند نشي. بیا دې کې دوه مختلفې دغه دي، که چېرته د وټساپ اداري پالیسي ډېره زیانمنه شوې نه وي بیا ستاسو نمبر بیرته خلاصېږي. هغې طریقه زه اوس تاسو ته ښیم. او که چېرته ډېره زیانمنه شوي د وټساپ اداري زیات خلاف کار شوی وي نو هغوی بیا ستاسو نمبر د تل لپاره بندوي. به هر حال راځو چې موږ د دې موضوع حل څنګه کولی شو. ټول نه مخکې زه راځم، دا زما نمبر چې ده د وټساپ د اداري خلاف پالیسي ما کار کړی ده، نو دا بند شوی ده. سو ستاسو لپاره تاسو له ما نه زده کړئ چې څنګه د وټساپ نمبر موږ بیرته خلاصولی شو. اول راځو دلته په خپل نمبر ورکوو، چې کله موږ خپل نمبر ورکړو داسې یو مسج موږ ته راکوي. دلته لیکلي یور فون نمبر، دا زما فون نمبر د از بینډډ فرام یوزینګ وټساپ. نو دلته موږ ته وایي چې ستاسو د وټساپ نمبر بند شوی ده. موږ څه کوو؟ موږ راځو سپورټ ته. چې کله موږ سپورټ کلیک کوو تاسو باید دغه کوم تیر مسج چې و دغې ګورئ تاسو د دې مسج تاسو باید یو سکرین شاټ ځان سره واخلئ. صحیح ده، ما مخکې نه اخیستی ده، تاسو د یو سکرین شاټ ځان سره واخلئ ځکه تاسو ته هلته بیا پکارېږي. دلته راځو، دلته تاسو ته وایي ډسکرایب یور پرابلم، یعنې تاسو څه مشکل لرئ. تاسو په دې مشکل کې تاسو ورته ولیکئ چې مای فون نمبر، ته خپل نمبر ولیکئ. is banned from using WhatsApp. یعنې زما نمبر د وټساپ لخوا نه بند شوی ده. نو څوک پلیز unbanned my phone number. اوکې، د ولاندې ورته ولیکئ چې تھینک یو، داسې یو مسج به ورته ولیکئ. بیا به تاسو هغه سکرین شاټ راواخلئ. سمه ده چې موږ تاسو کله دې نه مخکې سکرین شاټ اخیستی، ګالري ته به لاړ شئ، نو خپل سکرین شاټ په دې ځای کې ور اچولی ده. نو دا سکرین شاټ راغی، نیکسټ به ووهئ. سمه ده. نو تاسو داسې یو څه پوښتنې درکوي، دې پوښتنو سره به ستاسو کار نه وي، تاسو به دې نه مخکې لاړ شئ. this doesn't answer my question، یا دا زما د کومه پوښتنه چې د هغې سره میچ نه کوي، یعنې ورته والی نه لري، نو زه کوم خپل دغه راپور چې ته مستقیم د وټساپ ادارې ته لیږم. نو ایمیل باندې به کلیک کوئ. نو دلته به موږ او تاسو ته د ایمیل راشي. سمه ده، تاسو به دې کې نورې ګوتې نه وهئ، دلته به نور هېڅ نه کوئ، تاسو به مستقیم دا فارورډ کوئ. صحیح ده، یعنې وبه یې لګئ د وټساپ ادارې ته. نو چې کله دا موږ ولیږو نو کله په 1 ساعت کې، کله په 2 کې، کله په 40 ساعته کې، او اخرنی وخت چې په 48 ساعته کې موږ ته بیرته د مسج ریپلی راځي. چې کله ریپلی راشي یا به زموږ دغه اکاونټ خلاص کړي او یا به دایمي بند شي. نو هغه وروستۍ خبرې دي. موږ دلته دغه کوم مسج چې ورته لیکلی ده مای فون نمبر is banned from using WhatsApp, please unban my phone number, thank you. نو دا به ولیکئ او صرف تاسو به دا میسج ولیږئ.
تاسو چې کله ولیږه نور به ګوتې پکې نه وهئ او کله چې تاسو هر وخت کې خپل ایمیل چک کوئ چې تاسو کله ایمیل راغی د هغې ایمیل نه وروسته تاسو به خپل ځواب ترلاسه کوئ. هیله ده چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وي او ستونزې مو حل شوي وي. ډېره مننه. السلام علیکم درنو دوستانو. مونږ د واتساپ د بینډ مشکل و، دغه د مونږ ته په سویچ شیبو کې بیرته ایمیل راولېږه. هاي تھینک فار یور میسج. تاسو میسج کول نه ډېره مننه. نو دا ټول میسج ده. نو اوس دوی مونږ ته لیکلي دي چې تاسو نمبر بند شوی ده، خو یو چانس مونږ ته بل هم راکوي چې د خپل د دې واتساپ د افیشل سایټ نه مونږ دا واتساپ ډاونلوډ کړو. اوس یې ډاونلوډوو چې څه کېږي. دلته لاړلو. دا اوس ګورو چې ډاونلوډ شي. اوپن. بیا اوس زه خپل نمبر ورکوم. نیکسټ. اوکې دا وګورئ تاسو کرم ملګرو دا جوړ شو. ما ته میسج راولېږي، زه به میسج واخلم. تاسو ولیدل چې زموږ اکاونټ بیرته ریکور شو.